که زه درته ووایم چې هر څه ستا په ګټه سمېدو ته روان دي، ته ښایي ما ته وګورې او ووایې چې نه، ځکه زما ژوند په رښتیا سره خراب شوی دی. زه بالکل تر ټولو ټیټې مرحلې ته رسېدلی یم. زه نن په دې ویډیو کې په همدې اړه خبرې کوم. اصلا دا د ژوند تر ټولو ښه برخه ده. تر ټولو ټیټې مرحلې ته رسېدل، دا احساس کول چې ستا ژوند له منځه ځي، په اصل کې دا نښه ده چې ته یو نوي واقعیت ته داخلېږي. هر ځل چې زما په ژوند کې داسې راغلي چې ما فکر کړی ای خدایه زما ژوند له منځه ځي، نو وروسته سمدستي زما ژوند بدل شوی او بالکل یوې نوې سطحې ته پورته شوی. اوس د دې لپاره چې ته هغه ژوند ترلاسه کړې چې ته یې غواړې، ته باید وکولی شي هغه پخوانی ژوند پرېږدې چې تا ثابت او راحته ساتلی و. ځکه زموږ ذهن د ارامتیا او ثبات سره مینه لري. ځکه ذهن غواړي تا خوندي وساتي. مخکې له دې چې موږ نوي واقعیت ته داخل شو، څه پیښیږي؟ زموږ پخوانی ژوند باید ختم شي. ولې؟ ځکه موږ باید داسې ځای جوړ کړو تر څو نوي شیان زموږ په ژوند کې راشي. نو ځینې ملګري چې ستا لپاره ښه نه وو، هغوی به له منځه لاړ شي، یا حقیقتونه به درته ښکاره شي که ستا دنده ستا لپاره ښه نه وه، هغه به هم له منځه لاړه شي. بیا ته فکر کوې خدایه ما ته سزا راکول کېږي. اصلا داسې نه ده. هغوی یوازې ځان جوړوي تر څو نوي نعمتونه راشي. ته داسې لوی نعمتونه ترلاسه کوي چې ته یې اوس تصور هم نشې کولی. خو یو شی شته چې ته یې باید وکړې، هغه دا چې ویره باید تل تر تله پرېږدي. لومړی کار دا دی، کله چې ته نوي ژوند ته داخلېږې باید ځان ته واضح کړې چې ولې دا کار کوې. خپل یو معین یو ټاکلی دلیل پیدا کړه. که ستا والدین مثلا ستونزې لري، یا ته یو ماشوم لري د هغه روزنې ته تشویش لري، یا غواړې خپلو عزیزانو سره مرسته وکړې خو نشې کولی، دا ټول په ژوند کې قوي دلیلونه کېدای شي. کله چې ته یو دلیل ولرې نو تل به ځان ته یادوې چې ولې روان یې او نه به درېږې هېڅکله هم. ویره ولې له منځه یوسو؟ ځکه ویره ستا انرژي ټیټوي. موږ ټول د جذب کولو وړتیا لرو، خو کله چې موږ له منفي خبرو او ویرې ډک سو نو بس شیان ځان ته راکاږو. د مثال په توګه زه له اضطراري عملیاتو ویرېدلم او هماغه پیښه وسوه، ځکه ما تل هماغه فکر کاوه او انرژي مې ورته ورکوله. نو ته باید ډېر زیات پام وکړې چې څه فکر کوې هماغه تا ته در جذبېږي. 99% خلک ټیټه انرژۍ کې ژوند کوي، ځکه هغوی هیڅ نه ترلاسه کوي. که ته غواړې 1% خلکو څخه واوسې، باید خپل فکر بدل کړې. څه چې ته وینې اورې همغه ته یې. که ته تل منفي شیان وینې، ستا ژوند به همداسې. خو که مثبت شیان تعقیب کړې نو ستا ژوند به بیا کلا بدل شي. که ته غواړې یوازې پر خپل ځان تکیه ولرې نو باید ځان منظم کړې. که ته وایې یو کار به کوې نو باید هغه باید ترسره کړې. که ډېرې ستونزې لرې، یوازې پر یوه مهم کار تمرکز وکړه. د بیلګې په توګه که پیسې نه لرې نو یو کار پیدا کړه، همدا به نورې ستونزې به دې هم حل کړي. یا کله چې ذهن ډېر فشار احساس کړي، هیڅ کار نه کوي، که ته یوازې پر خپل بدن کار وکړې نورې برخې به هم سمې شي. ځکه چې ته ځان سره مینه پیدا کوې. خپل عادتونه لکه د غاښونو پاکول عادي کړه. که منفي فکر درسي، ځان ته مثبت خبرې وکړه. حتی که باور هم نه لري، بیا یې هم تکرار کړه. که ته ځان ښکلی ونه ګڼې، نور به دې هم داسې ونه ویني. باور او انرژي ډېر مهم دي. ځان ته ووایه زه کافي یم. ډېرې ویرې زموږ خپلې نه وي، بلکې نور موږ ته راکړي. کله چې پوه شې چې ویره له کومه راغلې، کولی سې ژوند دې بدل کړي. کله چې له دې ویرې خلاص شي، ازادي پیدا کوي. خلک ډېر لږ ستا په اړه فکر کوي. دا فکر وکړه زه هر څه اداره کولی شم. که هر څه هم خراب شي، ته بیا هم ژوند کولی شي. که نن کار ونه کړې، سبا به هم همداسې پاتې شي. تیر ته فکر کول
یوازې ځان ته عذاب ورکول بل هېڅ نه. که ته باور ولرې چې هر څه اداره کولی سې نو ویره به نه لرې. ولې منفي فکر کوې؟ مثبت فکر وکړه. که ته تر ټولو ټیټې مرحلې ته رسېدلی یې نو څه له لاسه ورکولو لرې؟ ځان ته هره ورځ ووایه چې ته یو قوي شخصیت یې. بریا یوازې د نه تسلیمېدو پایله ده. ته باید پوه شې چې چېرته روان یې.